السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره لوستي او زده کړي وي او د نن ورځې د لوست لپاره مو هم چمتووالی نیولی وي. کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې وي. کتابچه او قلم باید له ځانه سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو، راځو په تېر لوست باندې په لنډو ټکو کې کتنه کوو تر څو تاسو ته تکرار او بیا مو هم زده شي. څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د ایډیال ګازونو قوانین ولوستل، ومو ویل چې د بایل په قانون کې موږ تاسو لوستي وو چې چېرته تودوخه او د ګازي ماده مقدار یا مولونو شمېر یا ان ثابت وي، نو د ګاز حجم د ګاز له فشار سره معکوسه اړیکه لري. او په همدې ډول د چارلس په قانون کې موږ لوستي وو چې چېرته فشار او ان د مولونو شمېر سره ثابت وي، د ګاز حجم د تودوخې سره مستقیما اړیکه لري. او که چیرته د اوګادرو په اصل کې مو ویلي وو چې چیرته تودوخه او فشار دواړه ثابت وي، د ګاز حجم د ګاز مولونو له شمېر سره مستقیما اړیکه لري. وروسته مو له همدغه دریو قوانینو څخه د ګاز د حجم لپاره یوه وي ولیکه او درې واړه قوانین مو سره یو ځای کړل چې په پایله کې په آر کې یا د غازاتو په عمومي ثابت کې مو ضرب کړو، تناسب په مساوات تبدیل شو او د غازاتو عمومي معادله پی وي مساوي کیږي په ان آر ټي سره دا مو لاسته راوړه. او له همدغه معادلې څخه مو د آر لپاره قیمتونه هم لاسته راوړل. دا چې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وویل چې په استپي شرایطو کې سټنډرډ ټمپریچر اینډ پریشر یا چې تودوخه په استپي شرایطو کې 0 درجه سانتیګراد یا 273 درجه کالوین ده او فشار 1 اتموسفیر ده. د یو مول غاز حجم 22.414 لیټره دی. نو له همدغه شرایطو او له همدغه قیمتونو څخه په ګټې اخیستو مو د آر لپاره قیمت هم لاسته راوړ چې آر مساوي کیږي په 0.082 اتموسفیر ضرب لیټر تقسیم پر مول ضرب کالوین سره. همدارنګه د آر دوهم قیمت ده 8.1 ژول تقسیم پر مول ضرب کالوین سره. بیا مو په هغې کې مثال هم حل کړ او د 1.950 صفحې کړنه یا خپل ځان ازمیښت ستاسو کورنۍ دنده وه. آفرین، ډېر ښه چې تاسو اجرا کړې ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو په ننني لوست باندې پیل کوو او د نن ورځې لوست ته هم ستاسو توجه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ لوست ما بیا هم د 10 ټولګي د کیمیا مضمون د 4 څپرکي موضوع ده د ګازونو کثافت، همدارنګه د ګازونو مولي حجم او مالیکولي کتله به هم په دې لوست کې انشاءالله ووایو. زموږ موخه په دې لوست کې له تاسو څخه دا دي تر څو تاسو ګران زده کوونکي وکولی شئ چې د لوست تر پایه پورې د ګازونو کثافت زده کړئ او د ګازونو مولي حجم او مالیکولي کتله پیدا کړئ. د لوست پاڼه 180 او لوست مو 55 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو وویل د ګازونو کثافت فورمول موږ تاسو له مخکې څخه په یاد لرو چې ډي مساوي کیږي یا کثافت یا ډینسټي مساوي کیږي ام کتله یا ماس تقسیم پر وي یا حجم یا والیم سره. خو اوس دا چې موږ تاسو د ګازونو که چیرته د ګاز مولي کتله د هغه د یو مول حجم باندې په سټنډرډ یا استپي شرایطو کې تقسیم شي، نو دغه کثافت ته مولي کثافت ویل کیږي. یعنی ډي یا کثافت مولي مساوي دی له ام کتله د یو مول تقسیم پر د یو مول په حجم باندې په کومو شرایطو کې په اس ټي پي شرایطو کې. نو له دې فورمول څخه ګټه اخلو د ګازونو د مولي کثافت د پیدا کولو لپاره. موږ تاسو ته یو مثال راکړی د ګرانو زده کوونکو چې د هایدروجن د ګاز 15 ګرامه په 22 درجه سانتیګراد تودوخه کې او 1 اتموسفیر فشار کې 1.5 لیټره حجم لري، د هغه مولي کثافت پیدا کړئ. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو لیکو چې ام یا کتله یې راکړې ده، ام یا ماس یا کتله یې راکړې ده 15 ګرامه، او په همدې توګه یې موږ تاسو ته د ګاز حجم راکړی وي مساوي کیږي په 1.5 لیټره سره. او په همدې ډول یې موږ ستاسو څخه ډي یا کثافت غوښتی ده.
ډي مساوي کیږي په سوالیه باندې. نو موږ تاسو له فورمول څخه په ګټې اخیستو سره لیکلی شو چې ډي مساوي کیږي په ام 15 ګرامه تقسیم پر 1.15 لیټره سره. نو په پایله کې د محاسبې څخه وروسته موږ تاسو ته لاسته راځي چې 0.00813 کله چې 15 په 1.15 تقسیم کړو 0.00813 ګرام پر لیټر. دا به د دغه سوال جواب په لاس راشي. خو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو که چیرته د غازاتو د عمومي معادلې څخه د کثافت د لاسته راوړلو لپاره فورمول په لاس راوړو، بیا وروسته د همدغه مثال په هغې فورمول باندې حل کړو، دا به یې ښه لاره وي. نو موږ تاسو ګرانو زده کوونکو راځو او د غازاتو د عمومي معادلې څخه د کثافت د لاسته راوړلو لپاره فورمول په لاس راوړو. د غازاتو عمومي معادله و پی وي مساوي کیږي په NRT. څرنګه چې موږ تاسو په مخکینیو لوستونو کې لوستي چې n یا مولونو شمیر مساوي کیږي په m کتله تقسیم پر لوی m مالیکولي کتله. که چیرته د n پر ځای په غازاتو په عمومي معادله کې m پر لوی m ولیکو نو په لاس راځي چې p ضرب v مساوي کیږي m تقسیم پر لوی m ضرب r ضرب t. اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولی شو چې د ام او وي ځایونو ته تغییر ورکړو، ځکه طرفینو وسطینو ځایونو ته که چیرته تغییر ورکړل شي نو د ریاضیکي قوانینو له مخې تغییر پکې نه راځي. نو لیکلی شو چې پی ضرب لوی ام مساوي شو په ام تقسیم پر وي ضرب ان ضرب آر ضرب ټي. ګرانو زده کوونکو اوس دا چې موږ تاسو مخکې تعریف کړی و چې ام تقسیم پر وي مساوي له ډي سره دی، نو د ام تقسیم پر وي پر ځای ډي هم لیکلی شو. نو په پایله کې ګرانو زده کوونکو پی ضرب لوی ام یا مالیکولي کتله مساوي شوه ډي ضرب آر ضرب ټي. څرنګه چې موږ تاسو کثافت لاسته راوړو نو دواړه طرفونه د ډي په ذریعې په آر او ټي تقسیموو. د مساواتو دواړه طرفونه که په آر او ټي باندې تقسیم شي په پایله کې ګرانو زده کوونکو آر له آر سره او ټي هم له ټي سره خلاصي. په پایله کې موږ تاسو لیکلی شو چې ډي مساوي شو په پی ضرب لوی ام مالیکولي کتله تقسیم پر آر ضرب ټي. ښه ګرانو زده کوونکو که اوس چیرته موږ تاسو په همدغه فورمول باندې همدغه مثال حل کړو نو کولی شو چې داسې ولیکو پی همغه راکړې ده چې فشار 1 اتموسفیر ده په مثال کې راته ویلي دي، او ام یا مالیکولي کتله د هایدروجن مساوي 2.0 ګرام پر مول ده پر مول. او همدارنګه آر قیمت هم باید موږ تاسو ولیکو، او ټي یا تودوخه یې راکړې ده چې 22 درجې سانتیګرید سره موږ تاسو 203 جمع کوو تر څو په کالوین بدله شي مساوي کیږي 2 او 3 15. او په همدې توګه ګرانو زده کوونکو 2 او 9 او 2 په خپله 2 نو 295 درجې د کالوین شو. او د آر قیمت ګرانو زده کوونکو کوم قیمت لیکو؟ واحداتو ته په کتو سره د آر همغه د اتموسفیر او لیټر قیمت لیکو، ځکه چې دلته هم اتموسفیر لرو او نو آر 0.082 اتموسفیر ضرب لیټر تقسیم پر مول ضرب کالوین و. دا د آر قیمت لیکو. نو په پایله کې موږ تاسو له همدغه فورمول څخه په ګټې اخیستو سره دا سوال حل کولی شو چې ډي مساوي کیږي د پی پر ځای خپل قیمت لیکو 1 اتموسفیر، او همدارنګه د ام پر ځای خپل قیمت لیکو 2.016 ګرام پر مول د مالیکولي کتلې واحد ده، تقسیم دی آر پر ځای خپل قیمت لیکو 0.082
اتموسفیر ضرب د لیټر تقسیم پر مول ضرب د کالوین او د ټي پر ځای خپل قیمت لیکو چې 295 درجې د کالوین ده. نو ګرانو زده کوونکو اوس لومړی غواړو چې واحدات خلاص کړو او وروسته له هغې څخه د ضرب او تقسیم عملیه سرته رسوو. څرنګه چې اتموسفیر هم په صورت کې ده او دا اتموسفیر هم په صورت کې ده سره خلاصیږي او دا مول هم په مخرج کې ده دا مول هم په مخرج کې ده سره خلاصیږي او کالوین هم په صورت کې او د دوهم کالوین په مخرج کې نو یو له بل سره خلاصیږي. ګرانو زده کوونکو په پایله کې د ضرب او تقسیم له عملیې څخه وروسته موږ تاسو لاسته راځي چې ډي یا کثافت مساوي شو په 0.0813 ګرام پر لیټر 0.0813 ګرام پر لیټر چې دا هم د غازاتو د عمومي معادلې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ تاسو د کثافت فورمول لاسته راوړو او دا هم په همغه ساده فورمول باندې دواړه قیمتونه سره یو شان دي. ښه ګرانو زده کوونکو دوهم مثال یې ستاسو کورنۍ دنده ده او راځو موږ تاسو دوهم عنوان ته چې دوهم عنوان هم غواړو تاسو ته تشریح کړم. دوهم عنوان او موضوع زموږ ستاسو دګازونو مولي حجم دی. دګازونو مولي حجم هم موږ تاسو غواړو چې زده کړو او مثالونه ورباندې حل کړی شو. د یو ایډیال غاز د مولي حجم محاسبه په اس ټي پي شرایطو کې د یو ایډیال غاز د حجم محاسبه په اس ټي پي شرایطو کې ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو مخکې ولوستل چې په اس ټي پي یا سټنډرډ ټمپریچر اینډ پریشر شرایطو کې د یو مول غاز حجم څومره و 22.414 لیټره. اس ټي پي شرایط دا دي چې تودوخه 0 درجې سانتیګریډ مساوي له 273 درجې د کالوین سره کیږي او په همدې توګه فشار یو اتموسفیر نو د مولونو شمیر خو راکړی دی چې یو مول غاز حجم یې مساوي کیږي 22.414 لیټره سره چې دا ثابته خبره ده چې په اس ټي پي شرایطو کې چې دا شرایط دي د یو مول غاز حجم 22.414 لیټره کیږي. نو موږ تاسو غواړو چې دا لاسته راوړو چې رښتیا هم 22.414 لیټره کیږي او یا نه. نو موږ تاسو ګران زده کوونکو وروسته ثابتوو چې وي 22.414 لیټره ده او که نه لومړی نامعلوم نیسو او آر مساوي کیږي 0.082 اتموسفیر ضرب لیټر تقسیم پر مول ضرب کالوین. ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو وی لاسته راوړو نو همغه د غازاتو د عمومي معادلې څخه ګټه اخلو. پی ضرب وي مساوي کیږي په ان ضرب آر ضرب ټي سره. دا چې وی نامعلومه ده نو دواړه لوري د مساواتو د وی په ذریعه په پی باندې تقسیموو. پی به له پی سره له منځه ولاړه شي خلاص به شي. وی مساوي کیږي ان یا د مولونو شمیر ضرب د آر ضرب د ټي تقسیم پر پی. ګرانو زده کوونکو ګورو چې وی مساوي شو په د نورو کمیتونو پر ځای خپل قیمتونه لیکو. یو مول ضرب د آر پر ځای خپل قیمت 0.082 اتموسفیر ضرب د لیټر تقسیم پر مول ضرب د کالوین او د ټي په ځای خپل قیمت لیکو چې 273 کالوین ده 273 درجې د کالوین. د پی پر ځای خپل قیمت لیکو چې یو اتموسفیر ده اتموسفیر.
ګرانو زده کوونکو اوس د لومړی واحدات سره اختصار کوو، لنډوو او وروسته له هغې څخه ضرب او تقسیم عملی اجرا کوو. اتموسفیر د سرعت له اتموسفیر سره له منځه ځي او دا مول هم له مول سره او کالوین هم له کالوین سره. څرنګه چې په مخرج کې یو عدد پاتې ده نو هر عدد تقسیم پر یو بیرته همغه عدد کې او یو په هر عدد کې همغه عدد. نو 0.082 چې په 273 کې ضرب شي وي به مساوي شي په 22.414 لیټره سره. واحد هم لیټر پاتې ده. نو موږ تاسو ته چې مخکې مو هم یادونه کړې وه چې په استفي شرایطو کې د یو مول ګاز حجم 22.414 لیټره ده په ثبوت ورسېده. ګرانو زده کوونکو راځو درېیمې موضوع ته چې درېیمه موضوع د ګازونو د مالیکولي کتلې پیدا کول د ګازونو د عمومي معادلې پر بنسټ او د ګازونو کثافت دي. دا هم غواړم چې تاسو ته تشریح کړم او تاسو ورباندې وپوهیږئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ځیر واوسیږئ چې موږ او تاسو د ګازونو مالیکولي کتله د ګازونو د عمومي معادلې پر بنسټ څنګه لاسته راوړو. د ګازونو د مالیکولي کتلې لاسته راوړل یا پیدا کول د ګازونو د عمومي معادلې پر بنسټ. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې موږ تاسو د ګازونو عمومي معادله لوستې وه چې پی ضرب وي مساوي کیږي په ان ضرب آر ضرب ټي سره. نو مخکې مو هم په دې اړه لږ اشاره کړې وه چې ان مساوي له ام یا عادي کتله تقسیم پر مالیکولي کتلې سره دی. که چېرته همدغه د ان قیمت د ان پر ځای ولیکل شي نو په پایله کې پی ضرب وي مساوي کیږي ام تقسیم پر لوی ام ضرب آر ضرب ټي سره. نو ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ تاسو اوس وغواړو چې د طرفینو ځای ته تغییر ورکولی شو، د پی او ام ځایونو ته تغییر د وي او ام ځایونو ته تغییر ورکوو. نو ګرانو زده کوونکو چې کله د ځایونو ته تغییر ورکړو نو کیدلی شي چې ولیکو چې ام مساوي کیږي که چېرته د ام او پی وي ځایونو ته تغییر ورکړو ام تقسیم پر پی ضرب وی ضرب آر ضرب ټي. له همدغه فورمول څخه په ګټې اخیستلو سره مو داسې کولی شو د ګازونو مالیکولي کتله په لاس راوړو. یو مثال یې موږ تاسو ته ګرانو زده کوونکو راکړی دی چې د پاسپین د ګاز کثافت په 50 درجې سانتیګریډ تودوخه کې فاسپین ګاز پی ایچ 3 ګاز ده. د کثافت په 50 درجې سانتیګریډ تودوخه کې ټي مساوي کیږي 50 درجې سانتیګریډ چې 50 درجې سانتیګریډ سره 203 یا جمع کوو تر څو په کالوین تبدیل شي. 0 او 3 د همغه 3 15 اوه 12 2 یو یې حاصل 1 2 3 323 کالوین شو. او کثافت یې هم راکړی 1.26 ګرام پر لیټر. ډي مساوي کیږي په 1.26 ګرام پر لیټر. او همدارنګه موږ تاسو ته ویلي چې د نوموړي ګاز ریال ګاز دی د هغې مالیکولي کتله محاسبه کړئ. مالیکولي کتله یې نه ده راکړې. نو موږ تاسو د دې سوال د حل کولو لپاره کوشش کوو چې 1 لیټر حجم هم دی 1 لیټر او د آر قیمت دی 0.082 اتموسفیر ضرب لیټر تقسیم پر مول ضرب کالوین. نو ګرانو زده کوونکو له همدغه جزئیاتو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ تاسو کولی شو د پورته فورمول په مرسته دا مثال حل کړو. ام مساوي کیږي څرنګه چې ام تقسیم پر وی ضرب د آر ټي تقسیم پر پی هم لیکلی شو او ام او وی موږ تاسو په ځای باندې کثافت لیکلی شو چې ام تقسیم پر وی عبارت له ډي څخه دی ډي ضرب د آر ضرب د ټي تقسیم پر پی سره.
نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس پر ځای قیمتونه لیکو. ام مساوي کیږي د ډي قیمت ده 1.26 ګرام پر لیټر سره او د آر او ټي قیمتونه 0.082 اتموسفیر ضرب لیټر تقسیم پر مول ضرب کالوین سره ده او د ټي قیمت ده 323 درجه د کالوین تقسیم پر پی. یو پی موږ تاسو ته راکړې ده پی فشار یا هم موږ تاسو ته 220 ملي متر ستون سیماب راکړی. پی فشار مساوي کیږي 220 ملي متر ستون سیماب 220 ملي متر ستون سیماب. نو ګرانو زده کوونکو د وخت د نشتون له امله واحدات تاسو کولی شئ چې سره خلاص کړئ. د وخت د نشتون له امله د دې کې مالیکولي کتله ده 34 ګرام پی مول واحد یې پاتې کیږي 34 ګرام پر مول. له همدې فورمول څخه په ګټې اخیستو سره مالیکولي کتلې هم لاسته راوړلی شو. تر راتلونکي لوست پورې تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارم ستاسو کورنۍ دنده د 160 او 160 صفحې مشق او تمرین دی. الله مو مل شه.